سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم همالله زه ستاسو په چوپړ کې یم د نوی درس سره. زما په نظر دا څلورم درس ده. سرکولیشن قوطیه نو سرکولیشن قوطیه مطلب دا ده چې په دې سرکو باندې ګرځو او څنګه څه قوانین به مراعات کوو. نو په عین وخت کې سبسکرایب کول، شیر کول دوستانو سره مه هېروئ. راځئ چې نوی ټریننګ ته شروع وکړو. La signalisation indique un rétrécissement. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. J'indique immédiatement mon intention de changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته تپوس دا شوی ده چې signalisation indique un rétrécissement. دلته دا مطلب دا ده چې آیا دا سیګنل او یا دا تابلوګانې چې ګورئ وایي دا څه شی موږ ته ښیي چې سړک به د ښي غاړې نه ورکوټی کېږي او که نه. نو تاسو دا شین لوحه ګورئ یا آبي لوحه، په دې کې وګورئ دا د ښي غاړې نه ورکوټی شوی ده، مطلب یو سړک ته برابرېږي. صحیح ده؟ همداشانتې تاسو که د بل لاس ته وګورئ، دلته هم دا خبره تاسو ته ښودل شوې ده چې د نیوي د پاسه ګورئ د ښي غاړې نه ورکوټی شوی چپ غاړې ته نږدې کېږي. نو د نه مطلب دا ده چې دا به څه کېږي، ښي غاړې نه به سړک ورکوټی کېږي. نو د جواب به څه شی راځي؟ par la droite، یعنې د ښي غاړې نه سړک ورکوټی کېدو کې ده. په دویم بخش کې سوال دا شوی ده j'indique immédiatement mon intention de changement de voie. زه زر تر زره خپل تصمیم ښکاره کوم یا زه خپل نیت ښکاره کوم چې زه دا خپل لاره بدلوم. صحیح ده؟ نو کله چې هم تاسو داسې یو ځای ته برابرېږئ، بله خبره دا ده چې مثال د خبرې دلته وګورئ، د لاندې همیشه سایز یې لیکل شوی وي ښه، په تیزي کې یا 900 متره یا زیات یا کم. متاسفانه چې دلته نه ښکاري، خو مقصد بیا هم که چیرې تاسو په عمومي سړکو کې یا په اتوغود کې اوسېږئ، نو دا بیا تاسو ته ښکاري چې دا 100 متره بعد تاسو به دا سړک یو طرفه کېږي، مطلب سړک به ورکوټی کېږي، دوه سړکونو نه یو سړک ته اوړي. نو زر تر زره به تاسو داسې تابلو یا داسې لوحې چې ګورئ، خپل هغه لیکه کوم لیکه کې چې روان یاستئ د بل لیکې ته بدل کړئ. نو دلته هم تاسو جواب به دلته صحیح سی به وي، یعنې هو زه زر تر زره خپل دغه لاین چې دا د دې لاس نه بدلوم بل لاس ته، یعنې د ښي لاس نه کیڼ لاس ته اوړم. ګورو چې سیستم شوی. هماسې d'habitude تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او نور لا زیات معلومات دلته لاسته راوړئ. دلته دوستانو وکتو دې ته سبقت وایي. سبقت مطلب دا ده چې یو موټر نه اوړي مخې ته. Le dépassement est terminé. J'actionne mon clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rabats maintenant à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته مخکې مې وویل چې دغه کوم حالت چې تاسو اوس ولیدو د یو موټر څخه اوړئ، د هغه مخې ته برابروئ ځان. صحیح ده؟ دې ته په فرانسوي کې dépassement وایي او په دري کې ورته سبقت وایي. په پښتو کې څه خاصه کلمه ما سره نشته، خو د یو موټر څخه وړاندې کېدل مطلب ده. کله چې وایي دا ګوره وایي le dépassement est terminé، مطلب دا ده چې زما دغه سبقت یا زما دغه د موټر څخه تېرېدنه خلاصه شوه. j'actionne mon clignotant à droite. اوس نو وایي زه خپله ښي اشاره لګوم. نو کله هم چې تاسو مثال د خبرې د یو موټر څخه تېرېږئ او د هغې مخې ته مطلب، نو داسې خو بې د اشارې هېڅکله تاسو دا حق نه لرئ چې اخوا ته واوړئ. که چیرې واوړئ ترافیک یا پولیس تاسو ګیر کړي، نو تاسو ته به خامخا جریمه درکول کېږي. نو تاسو به اشاره خامخا لګوئ ورته. د ای جواب واخلو. په دویمه برخه کې سوال دا شوی ده چې je me rabats maintenant à droite. اوس زه کولی شم چې زه ښي غاړې ته ځان واچوم یا ښي لاس ونیسم. نو دلته تاسو ګورئ چې ستاسو فاصله د ټیلر یا د غټ پوالوخ سره برابر شوی ده. نو تاسو اوس کولی شئ چې اول اشاره ولګوئ، د اشارې نه بعد تاسو کولی شئ چې ښي لاس واخلئ. صحیح ده؟ نو دلته هم به تاسو
سی انتخابوي. لا زیاتو معلوماتو دپاره کولی شئ دا ویډیو ودروئ او دا ښي غاړې ته معلومات ولولئ. Je peux tourner. À droite, oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. دلته سوال دا شوی دی چې آیا زه کولی شم ښي خواته تاو شم؟ په اول برخه کې دا ده او په دویمه برخه کې ښودل شوی ده چې آیا زه کولی شم چپ غاړې ته تاو شم او که نه. دوستانو یو بل ښه خبره به زه تاسو ته دا وکړم چې کیدای شي په راتلونکي ویډیوګانو ته به زه تاسو ته دا سینیل یا مثال د خبرې اشارې به زه تاسو ته معرفي کوم. انشاءالله به راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته به زه هغه درسونه به تاسو ته اساسي درسونه به درته واچوم چې کوم لوحې د خطر دپاره ده، کوم کانسیې دپاره ده، کوم انتخدي دپاره ده. دا به انشاءالله الرحمن راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته راځي. نو دلته تاسو ته دا کانسیي شوی ده، یعنې مشوره درکړه شوې ده چې تاسو ښي غاړې ته تاویدی شئ. دا ویکټور وینئ که نه، ویکټور ورته وایي او په پښتو کې ورته تیر وایي. نو نور فکر نه کوم چې دا نور څه نومونه ولري، خو دا کومه اشاره چې ګورئ دا مطلب دا ده چې یعنې ښي غاړې ته تاسو تاویدی شئ. په دویم برخه کې هم سوال دا ده چې آیا چپ غاړې ته هم تاویدی شئ او که نه. هو، ځکه چې دا اشاره دوه خواته ده، هم ښي غاړې ته ده هم چپ غاړې ته. نو مطلب دلته دا شو چې دا کوم سړک چې تاسو ګورئ دا یو طرفه ده، ښه، دا دو طرفه نه ده. دا به صرف دا کوم لوري ته چې دا زه روان یم، دا زما موټر روان ده، دا صرف دغه لوري ته ده، یو طرف ته ده. د مقابل لوري نه به هیڅ موټر تاسو باندې نه راځي. نو په دغه حالت کې تاسو هم ښي غاړې ته تللی شئ هم چپ غاړې ته تللی شئ. سوال ګورو چې سیستم څه وایي. صحیح ده؟ نو ځو د راتلونکي سوال په لوري. Je vais en direction de l'autoroute. Je m'arrête, réponse A. Je cède le passage, réponse B. Je passe immédiatement, réponse C. دوستانو سوال دلته بیا دا شوی ده. Je vais en direction de l'autoroute. زه به د اتوغوت په طرف ځم. صحیح ده؟ ښه، چې په اتوغوت په طرف ځې نو اتوغوت اشاره چېرته لګېدلی؟ تاسو دا وینئ؟ دا اتوغوت اشاره دلته دې ځای کې لګېدلې ده. نو دلته کوم قاعده دلته مراعات کېږي؟ ښه متوجه شئ دې خبرې ته. دې قاعدې ته څه وایي؟ دې ته قاعدې راست بر چپ وایي. ښه، قاعدې راست بر چپ مطلب دا ده چې اول به د ښي طرف موټر ځي. صحیح شوه؟ نو د ښي طرف موټر اول خو دې غاړې ته ده چې دا کوم سړک چې دا زموږ ښي ته ده، دلته موټر نشته، د هغه ښي ته دا ده، د دې ښي ته بیا موږ یو. نو مطلب دا ده چې اول به دا موټر دا کوم ځای کې چې اوس موټر موجود نه ده او دا سپین موټر ځي، د دې حق اولیت ده. خو په دې ځای کې اوس موټر نشته، د دې حق اولیت هېڅ مهم نه ده، ځکه چې دې ځای کې اشارې هم نشته، تاسو ګورئ که نه. نو دویم حق اولیت به د دې سپین کمیون یا سپین موټر چې تاسو ګورئ د ده ده. په دریم قدم کې بیا به زموږ حق وي. نو په دې حالت کې به زه څه شی کوم؟ زه به درېږم، زه به سټاپ کوم. په دویم بخش کې به زه څه شی کوم؟ آیا زه به هغه ته لاره ورکوم او که زر تر زر زه خیز وهم تېرېږم؟ نه وروره، دلته به حوصله کوئ او هغې ته به لاره ورکوئ. صحیح ده؟ نو ګورو چې زموږ جوابونه صحیح ده او که غلط. هماسې د یوټیوب تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او لا زیاته معلومات دې ځای کې لاسته راوړئ. La place bleue est réservée au stationnement, contrôlé par disque, réponse A. Des personnes à mobilité réduite, réponse B. دوستانو سوال دلته داسې شوی ده چې په دغه ځای کې د چپ غاړې ته چې تاسو ګورئ پارکینګ خو هغه کوم موټر چې والا ده د هغه تر څنګ هم دوه درې شته. دا کوم آبي رنګ یا آسماني رنګ چې تاسو ګورئ که نه، دا وایي چا دپاره ریزرف ده. ریزرف مطلب دا ده چې چا دپاره دا نیول شوی ده یا چا دپاره دا مخصوص ده. صحیح ده؟ کنترولې پر دیسک. آیا په ډیسک مطلب دا ده چې یعنې په کامرا یا په داسې په نور طریقو باندې دا کنټرول کېږي او که د پرسن موبیلیټي réduit.
او یا د هغه کسانو لپاره چې هغه موبیلیټي غدوي نه مطلب دا ده چې هینډیکپي ده. هینډیکپي باندې خو تاسو خپله ښه پوهېږئ چې هغه یا به د خپو مشکل لري، یا به د سترګو مشکل لري، یا به د غوږ مشکل لري، یا به د لاس مشکل لري، یا به ملا یې ماته وي. نو هر څه چې ده، نو هر کله چې تاسو داسې آسماني رنګ یو ځای ګورئ، دا مطلب دا ده چې دا هغه صرف هغه خلکو دپاره ده. او دا په یاد ولرئ چې داسې ځای کې به هېڅکله تاسو پارک نه کوئ. ښه، که چیرې پارک کوئ دا نو هر ملک سره فرق کوي. اوس خو زه فرانسه کې نه یم، نه پوهېږم چې عده جرمانه به څومره وي، خو عده جرمانه به تاسو باندې راځي. فکر کوم چې د 115 شاوخوا کې به تاسو باندې جریمه راځي. نو کوشش ونه کوئ چې دې ځای کې تاسو هېڅکله هم خپل موټر پارک کړئ. نو مطلب د دې جواب ښه جواب به څه شي؟ د پرسن ا موبیلیټي غدوي. بیا زیاتو معلوماتو لپاره بیا هم تاسو ویډیو کولی شئ، ودروئ او دا لا زیات معلومات په دې ځای کې ولولئ. La signalisation. Interdit le stationnement avant le panneau. Réponse A. Interdit le stationnement après le panneau. Réponse B. Interdit l'arrêt avant et après le panneau. Réponse C. Me concerne. Réponse D. ستاسو سوال دلته دا ده چې دا کوم اشاره تاسو ګورئ که نه، دا د څه معنا لري؟ دا د انتقدي ستاسونما. صحیح ده؟ او د لاندې دا وګورئ تاسو دا تیر یا دا اشاره چې دواړه خواو ته لکه مثال د خبرې تیر ورته ویل کېږي، پښتو کې ورته تیر وایي او په دري کې ورته وکتور وایي. مطلب دا ده چې دا سر یم هماغه شی ده، دا سر یم، یعنې دواړو خواو ته. مطلب د دې اشارې نه مخکې، د دې اشارې نه وروسته ستاسونما بنده ده. اوس به ستاسونما او هغې ترمنځ به زه تاسو ته معلومات درکړم. ستاسونما مطلب دا ده چې پارکینګ کول. صحیح ده؟ هر کله چې تاسو موټر پارک کوئ هغې ته په فرانسوي کې ستاسونما وایي. او هغې چې شته وایي هغې یو سټاپ کولو ته وایي. ښه، مثال د خبرې تاسو دغلته رسېږئ، یو مسافر تاسو سره ده، دلته زر کوزیږئ، دا اوس ستاسونما نه ده، دا فقط هغې ده. یعنې یو سټاپ دې وکړ، کس درنه کښته شوه، خلاصه شوه خبره. نو دا څه شی ده؟ ستاسونما ده. ستاسونما مطلب پارکینګ کول ده. ښه، نو تاسو ته د دې لوحې لاندې دا تور اشاره په دې سپینه لوحه کې ما ښکاره کړه، دا څه مطلب لري؟ دا مطلب دا ده چې تاسو به د دې نه مخکې د دې اشارې نه وروسته خپل موټر پارک کوی نه شئ. خلاصه خبره. همداسې ما تاسو ته ویلي وو، تاسو به ټول جوابونه لولئ، کوم جوابونه چې صحیح، حتی که 4 واړه صحیح، 4 واړه به انتخابوو. اوس دلته موږ ته بل درېیم جواب کې څه ویل شوی؟ انداختی د لاغې ابان یا پخې لپانو. نو دلته خو موږ سټاپ خو کوی شو. ما خو تاسو ته مخکې وویل که چېرې موږ سره کوم مسافر وي، کوم کس وي، کوم سودا وي، دلته زر تر زره مثال موټر هغه 4 اشارې لګوي، یا زیړ زر کته کېږي، یا به کس کته کوي که مسافر وي، او که سودا وي زر به کته کوي چاته، او زر خپل موټر کې کېنئ تلی شئ. نو دا انتقدي هغې انتقدي نه ده. ښه، مطلب سی جواب صحیح نشي راتلی. ما کنسرن آیا ما پورې مربوط کیږي او که نه، ما پورې اړه نیسي او که نه نیسي؟ هو، زه خو یو ډریور یم، اوس موټر کې ناست یم. دا اوس تاسو موټر کې ناست یاستئ، دا خپل شیشه وګورئ، دا اوس موټر حالت کې یاستئ. دا اوس داسې فکر وکړئ چې تاسو اوس موټر ډرایو کوئ، نو دا به خامخا تاسو ته تعلق نیسي، دا به خامخا تاسو پورې اړه نیسي. نو د جواب ښه جواب به څه شي؟ ډي. ګورو چې سیستم صحیح نشي. صحیح ده، په سیستم کې هم صحیح ووته. تاسو کولی شئ لا زیات معلومات دلته بیا لاسته راوړئ. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. استاد سوال دا شوی ده، تاسو ګورئ په دې ځای کې یو پیچومی غونته ده، په دې ونې نه بعد، او موږ تاسو سرعت څو ده؟ 50 کیلومتره پر ساعت، تقریبا 80 ته رسیږي. نو
که ستاسو په یاد وي یا مخکې درسو کې ما تاسو ته ویلي وو چې کله هم چېرته تاویږئ تاسو سړک نشئ لیدی او یا که چیرې مثال د خبرې داسې د غونډۍ د پاسه جګیږئ بېرته کښته کېږئ هغه غاړې ته په دغسې ځایو کې به تاسو خپل سرعت همیشه کم کوئ په دغسې حالت کې سرعت نهایي حالت ته کم کړئ یوه خبره دویمه خبره دا ده چې هیڅکله په دغسې حالاتو کې تاسو سبقت به نه کوئ ښه سبقت مخکې تاسو مخکینی سوال کې ولیده که نه د یو موټر نه مخکې کېدل په دغه حالت کې به دا دوه شیان تاسو نه کوئ ولې ځکه چې ستاسو د دید ساحه کمه ده یعنې تاسو لیدی نشئ او تاسو د لیدو ساحه وړاندې نه ده که نه تر دغې کونجه پورې ده نو امکان لري چې د هغې خوا نه بل موټر وي د هغې خوا نه کوم حیوان وي کوم څوک د تخوتنت سره وي کوم بایسکل سره وي سکوټر سره وي وغیره سره وي دلته بیا تاسو سره یو اکسیډنټ جوړېږي بیا به هغه یو مشکل وي که نه نو ښه لاره به دا وي چې دلته هم خپل سرعت تاسو کم کړئ جواب به یې صحیح نیسو En cas de ralentissement de la circulation, je m'arrête devant les damiers. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو سوال ته داسې ده په هغه حالت کې en cas de ralentissement de la circulation که چیرې دغه circulation یعنې دغه د موټرونو تګ راتګ د سلو کېدو په حالت کې زه به څه کوم زه به مخکې د دغه کوم حالت چې تاسو ګورئ لکه شطرنج غونته ده که نه دا سپین رنګ او دا نسواري رنګ دا سرک یې رنګ کړی ده تاسو پام کوئ دلته په دغه ساحه کې دې ته دیمي وایي ښه وایي زه به یې د دیمي نه مخکې به برک نیسم که وروسته به برک نیسم که ترافیک سلو شي که د موټرونو ګڼه ګوڼه سلو وي مطلب دا ده چې ګڼه ګوڼه زیاته ده یعنې په سرعت زه د دې نه تېرېدی نه شم نو زه به څه کوم په دې حالت کې زه به یې د نه مخکې برک نیسم که یې د شاته نو کله چې هم تاسو دغسې یو حالت ته رسیږئ که دلته تاسو کوم طرف په لورې روان یاست او دا لاره بندیږي مثال د خبرې ته په سرعت یا په یو اندازه د دغه ځای څخه تېرېدی نه شي او ته د دې د پاسه پاتې کېدې نو ښه لاره به دا وي چې مخکې د نه چې د دې شطرنج رنګ د پاسه ودرېږي د نه دې غاړې ته ودرېږه د دې نه مخکې ودرېږه مطلب صحیح ده او دا به تاسو ته وایم چې دا څه دپاره ده دې ته به موږ شی نیسو افان نیسو یعنې مخکې د هغې نه موږ به موټر د خپل دروو ښه دوستانو اوس دا اشاره چې د شطرنج په شکل ده دا سپین او نسواري دا څه مطلب لري ګورئ تاسو چې هم ډریوري کوئ دغه ډریور فکر وکړه چې دغه اشارو سره خبرې کوي همیشه دا په یاد وساتئ ښه یو ډریور به همیشه د اشارو سره خبرې کوي مثال د خبرې دا چراغونه چې دا شنه زیړه سره دا سره به ته خبرې کوې دا سرچپه مثلث چې دا ما تاسو ته مخکې ویل چې د به درسونه به تاسو ته درځي له خیر سره څو ورځې آینده کې دا به تاسو سره خبرې کوي دا تغذي ګورئ دلته دا به تاسو سره خبرې کوي نو دا اشاره چې تاسو هم د ځمکې د پاسه ګورئ دا خلک وزګار پاتې نه ده چې دلته رنګونه مصرفوي د نه یو مطلب ده دا مطلب څه شی ده دا مطلب دا ده چې امکان لري دلته به تخم راځي امکان لري دلته به بس راځي لکه ترانسپورت کامون یعنی عمومي ترانسپورت به وي نو کله چې لکه ګڼه ګوڼه زیاته وي او تاسو مثال د دې نه زر تېرېدی نه شئ تاسو مثال د دې شطرنج رنګ د پاسه ودرېدئ نو که دا د بس لاره وي تاسو بس معطل کړه د بس لاره هم بنده کړه که دا تخم وي نو تاسو د تخم لاره بنده کړه صحیح ده نو دغې خبرې دپاره وایي تاسو به یې د نه مخکې برک نیسئ چې دا موټر اوس درېدلی ده داسې حالت کې صحیح ده
نو خدای دې وکړي چې دا جواب تاسو ته واضح شوی وي. زیات معلومات یې ګوره دلته تاسو ته ډیزي کې درکړل شوی ده. بیا دغه دلته یو سوال شوی ده pourquoi ne pas s'arrêter، ولې دلته ونه درېږو، ولې ونه درېږو. دلته ګوره دلته تاسو ته ښودل شوی ده si ma voie de circulation est arrêtée je ne peux pas pour avant bloquer toutes les circulations, je laisse le véhicule circuler sur la voie. Le thème que la situation est bloquée pour moi. Elle n'est pas de même de l'intersection encombrée. وبخښئ زما داسې ژبه مې لږ تغییر کړې ده، صحیح لکه زیاتره وخت کېږي چې زه فرانسوي نه غږېږم، نو ښایي لږ ځله کې ځینې ځایو کې چې بندېږم هغه تاسو نه معذرت غواړم. نو معلومات همدغه ده، بیا هم تاسو کولی شئ دا ویډیو ودروئ، لا زیات معلومات دلته لاسته راوړئ. Je vais aborder une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler sur l'accotement sans risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستان دلته سوال دا ده چې je vais aborder un intersection. زه په یو انټرسیکشن ته روان یم، په انګلیش کې ورته انټرسیکشن وایي. وبخئ، انټرسیکشن هغه حالت ته وایي چې مثال د خبرې څلور لاره وي. ښه، نو تاسو اول دغه ښي غاړې ته وګورئ، دا مثلث تاسو ګورئ که نه، دغه مثلث چې دا اول دا خپله د خطر معنا درکوي. دا یو تاسو ته زه تشریح کوم. دوهم دغه کوم دا تور خط چې ګورئ، دا تور خط ډبل ده که نه، دا ډبل معنا دا ده چې حق اولیت به د تا وي. د منځ کې چې دا کوم خط داسې تیر شوی ده، دا نه مطلب دا ده چې دلته یو سرلارې شته. نو دلته د څه شی خطر ده؟ دلته خطر د سرلارې ده. جواب تاسو ته تیار دلته په اشاره کې درکړل شوی ده. je vais aborder un intersection. آیا زه به یو سرلارې ته رسېږم؟ بالکل رسېږي. دویم برخه کې درنه تپوس شوی ده je peux circuler sur l'accotement sans risque. آیا زه په دغه ځای کې بغیر د کوم خطر تللی شم؟ نو دلته وګورئ تاسو دوستانو، دلته خالي تاسو ته د خطر علامه ښودل شوی ده، خو تاسو ته دلته کوم اشاره د چراغ نشته. د چراغ نه مطلب باندې خدای وکړي چې پوه شئ، مطلب دا ده چې هغه ترافیکي اشارې ښیم تاسو ته چې درې اشارې دي، زیړ، شنه او سره. نو دلته خو نشته که نه چې تاسو هغه تعقیب کړئ، د هغه په قانون لاړ شئ. نو دغه دپاره دا خطر یې تاسو دلته ایښی دی چې تاسو حق اولیت لرئ، خو امکان لري چې په سرلارې کې بل څوک تاسې ووهي. نو دلته سوال دا شوی دی je peux circuler sur l'accotement sans risque. آیا زه په دغه ځای کې یا په دغه غاړه کې بغیر د خطره تللی شم؟ نه. امکان لري چې کوم حادثه وشي، امکان لري چې د بل خوا نه چې څوک راځي په بیړه کې ستاسو موټر ووهي. نو ښه جواب به څه شي؟ نه. صحیح ده؟ تاسو کولی شئ لا زیات معلومات هم دلته بیا ولولئ. Ce panneau indique une aire de repos, réponse A. Un emplacement d'arrêt d'urgence, réponse B. Je pourrais m'y arrêter pour faire une pause, réponse C. En cas d'urgence, réponse D. دوستانو بیا هم د همدغه تابلو یا د اشارو په اړه پوښتنه ده. ما لکه څنګه تاسو ته مخکې وویل چې بیا تکرار کېږي، انشاءالله د درسونه به تاسو ته په آینده کې راځي. دا ټول اشارې به زه تاسو ته پوره معلومات به درکوم چې د دې نه مطلب څه شی ده، څه معنا لري، چېرته استفاده کېږي. صحیح ده؟ نو دلته تاسو ته په ساده توګه وایو چې ce panneau indique، دا اشاره تاسو ته څه ښیي؟ ان aire de repos. aire de repos یعنې یوه ساحه د استراحت، یوه ساحه د آرامش. un emplacement d'arrêt d'urgence، او یا یوه ساحه د arrêt d'urgence یعنې د موټر د درولو ځای د عاجل وخت په حالت کې یا په عاجل حالت کې. صحیح ده؟ دا زیاتر تاسو دغه اشاره په اتوبوت کې لیدای شئ چې ستاسو سرعت زیات وي
ستاسو موټر شه مشکل پیدا کوي داسې ځای کې به تاسو څه کوئ موټر به دروئ یا سټاپ کوئ. Je pourrais m'arrêter زه کولی شم چې هلته موټر سټاپ کړم pour faire un pause en cas d'urgence. زه هلته کولی شم چې خپل موټر سټاپ کړم د څه دپاره چې یو پوز ونیسم یو تفریح وکړم. نو تفریح چې کوي خو ځینې خلک مثال د خبرې په تفریح کې یا به یو چای خو البته امکانات یې نشته ځکه چې دې ساحه کې نشته کیدای شي یو سګرټ ووهي یو نسوار واچوي زموږ تاسو په سیستم بخښنه غواړم. نو که چیرې هغه دي نو او مثال د خبرې خپل د خپې شخي وباسي نو پوز هلته به کوي او که ان کا d'urgence او یا په هغه حالت کې چې دلته تاسو ته یو عاجل حالت مخکې شوی ده. نو ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دا اتوغوت ده دلته نه هوټل شته نه ښه شته نه بد شته دلته صرف به مثال د خبرې تاسو موټر یو مشکل پیدا کړی یا مثال ټایر پنچر شوی یا مثال اکسل یې لیک ده اکسل غږ یې پیدا کړی همداسې نور مشکلات د مثال تخنیکي مشکل پیدا شوی تاسو کولی شئ دلته خپل موټر سټاپ کړئ. نو دا ډي جواب به صحیح وي. ګورو چې سیستم چې قبلوي. نو فکر کوم چې سوالونه آخر ته ورسېدو. دوستانو دلته زموږ ویډیو پای ته ورسېدو. تاسو نه مننه. بیا هم چینل سبسکرایب کول شیر کول مه هېروئ خپل دوستانو سره شیر کړئ د چا چې پکار وي مثال د خبرې یو څه ناڅه به د ده نه زده کړي موږ ته به هم خیر ورسېږي ثواب به یې ورسېږي او تاسو ته به هم خپل مشکلات به لږ لږ حل شي. او تاسو ته ښه وخت غواړم. مننه. بیا به انشاءالله سره ګورو په راتلونکي ویډیوګانو کې.